داخلي اختلافات او که اسلامي نصیحت. انس حقانی په حج کې ویلي د ملا عمر موټر موزیم کې کېږدئ. ملا هیبت الله وایي له عکسونو تیر شئ، خپل حج ته متوجه اوسئ. د طالبانو د حقانی شبکې یو مخکښ انس حقانی چې سعودي عربستان ته د حج لپاره تللی په ټویټر کې د پخوا په شان فعال دی او ان ځینې وخت په سپیس بحثونو کې خبرې کوي. هغه د هغه موټر په اړه چې ویل کېږي د طالبانو د منصرګر ملا محمد عمر مجاهد موټر په اړه ټویټري کمپاین پیل کړی. دغه موټر چې ویل کېږي د زابل د سیوري ولسوالۍ په مرزو کلي کې له خاورو را ایستل شوی، انس حقاني په ملي موزیم کې د ایښودلو غوښتنه کړې. له دې سره د طالبانو د ادعا شوي لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده په نامه د حج مراسمو د ګډونوالو په نوم ځینې سپارښتنې خپرې شوي دي. په دې سپارښتنو کې د نورو ټکو ترڅنګ ویل شوي چې د حج مراسمو ګډونوال دي د انځورونو د اخیستو او نور وخت ضایع کوونکو چارو پر ځای خپلو عبادتونو ته سمه پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او شاوخوا 1.5 سل نور لوړپوړي چارواکي هم د حج په سږنیو مراسمو کې برخه لري. د دوی ډېر عکسونه رسنیز شوي چې د منتقدینو له لوري نقد شوي هم دي او ویل شوي چې د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې باید دولتي امکانات د میلیونونه وږو او خوارځواکۍ ځپلو خلکو د ژغورنې لپاره وکارول شي.